عثمان رضی الله تعالی چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناورو باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، د دې څاروو به سره غوښه نه وراغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی. دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی که نه دا د خاورو یو ډیرکې مه حسابوئ، دا د خاورو یو څلی مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې نیکعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکعمله انسان پکې کېښودی شي، دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو کړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار، د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوئ، او د جهنم د طرف نه دلته یو کړکي کولاو کوئ چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې صرف وو، د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي، داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي، راحت دی پې، سکون دی پې، بیا هم دی الله یادوي، نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي، الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی، وی دا پرشتي وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی،
دا आवाज خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او هغه आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज اشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه आवाज غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وایي الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس مې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې که ته دې انسان پرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا پرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی پرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یادي مونږ خو په خپلو مستی کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاکه پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي جبریل علیه الصلاة والسلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا آواز دی الله ته آوازونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پرېوځي چې په سجده پرېوځي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام ورته وفرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار نه خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې
چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د وسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبریل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته ده په هغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کم کس پسې لېږلی وې هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نه در لېږلي دی به وایي الله را لېږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نه در لېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کړئ جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لا ښه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره م وکړه ځکه چې دا ساه وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره م وکړه ساه را پکې ځي ښکته بره ساه ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کئ ځکه فإن الحسد یأکل الحسنات دا حسد د انسان نیکی خوري لکه څنګه چې اور لرګي ختموي
داسې حسد د انسان نیکی ختموي. ورته چې لرګي ولي وچ لرګي دي لږ ټایم بعد هغه لرګي ختم شي، هېڅ شی پکې پاتې نه شي. دکه شانتې دا حسد د انسان نیکی ختموي. یو انسان دی منځ هم کوي، روجې هم نیسي، زکاتونه هم ورکوي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، خو په زړه کې د بل مسلمان سره حسد دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا حسد د ده نیکی داسې ختموي لکه څنګه چې اور د لرګي ختموي. حسد دی څه شی؟ حسد دی ته وایي یو انسان له الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی، جایداد ورکړی دی، علم ورکړی دی، ګاډی او بنګلې ورکړي دي، ته وایي الله دا دې وله ولې ورکړي دي؟ دا د دې انسان سره ولې دي چې دا د ده سره نه وی؟ دې ته حسد ویلی شي. حسد دا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي چې الله تبارک وتعالی دله دا څیزونه ولې ورکړي دي. دا ډېره لویه ګناه ده. حسد دا ګناه ځکه ده چې یو خدا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي، د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. الله یو انسان له عزت ورکړی دی، مال او دولت ورکړی دی، شهرت ورکړی دی، علم او پیسې ورکړی ده. دا بل سړی وایي الله دا دې ولې ورکړي دي؟ دا نعوذ بالله د ده مطلب دا دی چې الله په دې خپله فیصله کې خطا دی. دا ګناه ځکه دی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. دویم په حسد کې د بل مسلمان سره بغض او کینه په زړه کې راځي. ځکه ته چې د چا سره حسد کوي خو د هغه سره به بغض هم کوي که نه، د هغه سره به کینه هم کوي که نه. نو د یو مسلمان سره بغض کینه دا ګناه کبیره ده. دارنګې د حسد سره په انسان کې کبر او لویي هم راځي. دې د هغه نه ځان غټ حسابوي، نو ځکه په هغه باندې داسې سود نه کېږي هغه له چې الله څه ورکړي دي. نو حسد دا د ګناهونو جرړه ده، جرړه. حسد د ټولو نه اول په اسمان کې شوی دی. کله چې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه، نو الله تبارک وتعالی فرشتو سره بطور مشوره دا خبره وکړله چې یاره زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو ورته وویل وی الله خلیفه مه پیدا کوه په ځمکه کې، ځکه چې هغه به په دې ځمکه کې جنګونه کوي، د یو بل وینې تویوي، فساد به کوي. او دا خبره د فرشتو ځکه وکړه که نه چې د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه کې پیریان پاتې کېدل، نو هغې پیریانو به دا فسادونه کول او جګړې به یې کولې. نو فرشتو ته علم و چې په دې ځمکه کم خلک پاتې کېږي نو هغې کې فساد او شر وي. وی الله ته وایي چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم، نو دوی به فساد کوي، فتنه به جوړوي، جګړې به کوي، وینې به تویوي. او که الله ته د عبادت لپاره پیدا کوي که نه، نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، الله موږ ستا تسبیح بیانو که نه، ستا عبادت کوو که نه. عبادت لپاره خو موږ یو نه، الله ته نور څه پیدا کوي. الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل؟ انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې په څه پوهېږم نو په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ، زه په څه پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ، زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. الله تبارک وتعالی د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته، هغه واغږلې شوه، خمیره کړې شوله، او د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام دانچه جوړه کړې شوه. لا خاوره د صاف پکې نشته دی، د خاورې یو تابوت جوړ کړی شو د آدم علیه السلام د جنت په صحیصه کې. فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې، کتل به چې دا الله تبارک وتعالی خلیفه جوړوي، کتل به ورته. دا ابلیس هم د فرشتو سره د دومره عبادت کو چې په خپل عبادت سره د فرشتو کې ځای حاصل کړی و. دومره عبادت د کو چې په فرشتو کې خپل ځای جوړ کړی، خپل مقام جوړ کړی و. نو فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې. د آدم علیه السلام هغه تابوت په لیدو کوم چې د خاورې پروت و، یو ورځ پې دا ابلیس تېرېدو نو داسې د خېټې له ولې یو ټک ورکړو داسې، او خو د خاورې ولا سا پکې ونه، نو داسې چې یو ټک یې ورکړو نو هغې یو ټانګ وکړو، دننه خو ډرړو که نه، چې ټانګ یې وکړو نو یاره دوی دا شی نقصاني دی، ښه دا شی راته وي نقصاني ښکاري فرشتو ته وي. وی ولې؟
وی ځکه دا ډرډ دی او کوم شی چې دننه ډډي که نه نو هغه د نقصان نه خالي نه وي دا شی ما ته نقصاني ښکاري د هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و د ابلیس لکه چې کوم شی دننه ډډي که نه ونه دننه ډډی ټک ټنګ ټنګ کوي که نه چې دا ټنګ کوي دغه ونه دننه ډډی نو موږ وایو دا خرابه ده او چې کوم دا ټنګ نه کوي نو موږ وایو دا صحیح ده نو هغه مې دا شی ډډ دی دا نقصاني دی ښه هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و به هر حال الله تبارک وتعالی کوم تابوت چې د خاورې نه جوړ کړی و په هغې کې روح ور واچو آدم علیه السلام ترېنه جوړ شو او چې کله جوړ شو الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړو وایي ده ته سجده وکئ اسجدوا لآدم سجده وکئ آدم علیه السلام ته نو تمامو فرشتو سجده وکړه فرشتو سجده وکړه خو ابلیس سجده ونه کړه دی دغه شانتې نیغ پاتې شو تمامې فرشتې په یو ځای باندې لاړې سجدې لره ابلیس پکې نیغ پاتې شو دی سجدې له لاندې فرشتو چې سر روچت کو چې وایي کتل چې موږ خو سجده وکړه او ده خو سجده ونه کړله ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو نو دویمه سجده یې بطور شکرانه وکړه شکر دی الله چې موږ د دې بدبخته په شانتي نه یو ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو د الله حکم یې ونه منو شکر دی چې موږ انکار نه دی کړی نو دویمه سجده یې بطور شکرانه وکړه الله تبارک وتعالی د ابلیس نه تپوس وکړو ابلیسه سجده دې ولې ونه کړه ولې دې سجده ونه کړه نو د ابلیس دلیل څه وی سجده مې ځکه ونه کړه چې خلقتني من نار وخلقته من طین زه د ده نه غوره یم نو زه د ده نه څه یم غوره یم ولې دې غوره څه چل دی وی زه دې د اور نه پیدا کړم دا خو زما په مخ کې باندې د څښا خاورې نه خټې نه پیدا کو زه د اور نه پیدا یم اور خو په بره ځي خاوره خو په ځای پرته شی دی خلک پې خپېږ دي نو زه غوره یم د ده نه زه غوره یم د ده نه ځکه چې زه د اور نه پیدا شوی یم حالانکې خو دا فرشتو ویلې وې فرشتې الله د څه نه جوړې کړي دي د نور نه د څه شي نه جوړې کړي دي د نور نه الله جوړې کړي دي د نور نه الله جوړې کړي دي هغې دا ونه وي چې الله موږ دې د نور نه جوړې کړي یو ده وایي زه دې د اور نه جوړ کړی یم او دی دې د خاورې نه جوړ کړو زه غوره یم او دا بېوقوفه او قمقلو خاوره غوره ده د اور نه ښه اور د خاورې نه غوره نه دی اور ته دانه ورتاوه که نو وسېځل شي ختمه شي په ځمکه کې دانه ورتاوه که نو ګلې ګلزار شي راوټوکېږي دغه رنګې په ځمکه باندې ټول عمر اور بلیږي ځمکه برداشت کوي ځمکې ته هېڅ نقصان نه رسي خو په اور باندې خاورې ورتاو که نو په ځای یې څه کړي مړ کړي ختم یې کړي خاوره غوره ده د اور نه د خاورې نه بغیر ژوند نه کېږي او د اور نه بغیر څه کېږي ژوند کېږي خو د خاورې نه بغیر ژوند دا خاوره چې نه نو ستا غله به د کم ځای نه پیدا شي ستا میوه به د کم ځای نه پیدا شي ستا اوبه به د کم ځای نه پیدا شي ژوند نه کېږي بغیر د خاورې نه نو دوی زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه پیدا کړی دی اور غوره دی د څه شي نه د خاورې نه تکبر یې وکړو لویي یې وکړه دا څه د وجې نه د حسد د وجې نه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل د جنت نه وځه جنت دا د متکبرینو ځای نه دی د جنت نه وځه نو چې د جنت نه راوته ښه ته ما د ده د وجې نه روباسې چې دا دی اوس زما په مخ کې د خاورې نه پیدا کړو دی به خلیفه عبادتونه ما کړي دي زما په اولاد کې خلیفه پیدا نه شو زما نه خلیفه جوړ نه شو او د ده نه ته خلیفه جوړی نو الله تبارک وتعالی جګړې ته بړي والي وی ته خو ما د جنت نه وباسې خو د ده اولاد به زما نه په نیغه لار نه ځي یو به هم زما نه تابعدار ونه یي یو دا به ټول زه جهنم ته لیږم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی چې ستا چا تابعداري وکړو نو ستا نه او د هغې نه به جهنم ډک کړم ستا نه د هغې نه به څه ډک کړم جهنم ډک کړم تکبر یې وکړو لویي یې وکړه دا ولې وجه څه وه د آدم علیه السلام سره څه حسد عبادتونه ما کړي دي او خلیفه کېږي به دی نو د هغې وجې نه دی ذلیل وګرځېدو بدبخته وګرځېدو د حسد د وجې نه په ځمکه باندې اوله ګناه چې شوې د هغه هم ګناه د حسد ده آدم علیه السلام چې الله ځمکې ته راولېږو د هغه سره بیبي و حوا علیه السلام نو د دوی به دوه اولاده کېدل دوه بچي به کېدل یو به نارینه او یو به زنانه یو هلک او یو جینۍ بعضې خلک وایي دوه به سهار کېدل دوه به ماښام کېدل دا خبره غلطه ده ښه په خپل ټایم باندې به کېدل نښه میاشتې یا سکم یا زیات دومره پس به بچی کېدو خو دوه به کېدل یو به هلک او یو به جینه خو لویدل به زر زر الله به لویول زر زرو دنیا کې نور انسانان نو طریقه دا وه چې کم هلک او کم جینۍ به یو ځای پیدا شي دا به خور او ورور حسابېدل او نور دوه به چې یو ځای پیدا شي دا به د دوی خور او ورور نه حسابېدل نو کم دوه چې یو ځای به پیدا شي نو د هغه د خور نکاح به د بل ورور سره جایز وه خو د ده سره به جایز نه وه نو قابل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شوي وو
دا مشرانو، او حابیل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شو دا کشرانو. اوس طریقه دا وه چې د قابل کومه خور وه دا به حابیل ته ورکولی کېږي، او د حابیل چې کومه خور ده دا به چا ته ورکېږي؟ قابل ته ورکولی کېږي. طریقه دا وه. خو د قدرت فیصله دا وه چې د قابل سره کومه خور وه هغه ښایسته وه، او د حابیل سره چې کومه خور وه هغه داسې ښکلې نه وه. آدم علیه السلام ورته وویل قابل ستا دا خور به حابل ته ورکو، او د حابل دا خور به تاله درکو، ځکه دغه طریقه ده او دغه شریعت دی. قابل ورته وی نه زه خپله خور دله نه ورکوم، ما راغورځئ ده ته، مشر ته هم یم، دا زما نه کشر دی، او بل زما خور ښکلې ده، نو زه به د دې خپلې خور سره نکاح کوم، زه دا دله نه ورکوم، دا به ماله راکای. آدم علیه السلام ورته وفرمایل ګوره دا زمونږ په شریعت کې نشته دی، ستا د دې سره نکاح نه کېږي، ستا خور به هغه ته په نکاح کېږي او د هغه خور به تا ته په نکاح کېږي. په هر حال قابل خبره نه منله. بیا ورته آدم علیه السلام وفرمایل وی زه یو کار وکئ، داسې وکئ چې دواړه قربانۍ وکئ، قربانۍ، او د اسمان نه چې اور راغی او د چا قرباني وړه دی به په حق باندې، زما خبره خو نه اورئ، خو داسې وکئ. په هغې زمانه کې طریقه دا وه چې د دوو تنو فیصله به وه، نو دواړو به قربانۍ په یو میدان کې ورتاوې کړي، د اسمان نه به اور راغی چې د چا قرباني به یې وړه هغه به په حق و، او د چا هغه چې به پاتې شو هغه به په ناحقه باندې و. دواړه قرباني وکوي. ټیک ده. د قابل به زمینداره کوله، د زمیندارو ته څه غنم یا وربشې بېکاره غونته یې راواغستې یې راوړې په یو میدان کې واچولې، ځکه دغه خو سوچ دا وکړو قبوله شوه، ښه په حقو قبوله نه شوه، زه خو هسې نه منم، نو بېکاره غونته شی راوړه په میدان کې ورته وکړو. د حابل به ګډې او بیزې ساتلې، نو ده په خپلو ګډو کې یو ښایسته ګډ وکتو، ښایسته ګډو، او هغه راوړو په میدان کې ودرو. بعضې علماو لیکلي دي وایي ابراهیم علیه السلام قربانۍ له چې الله کوم ګډ رالیږلی او که نه د اسمان نه د هغه ګډو کوم چې حابل پیش کړی و د قربانۍ دپاره، وایي د هغه ګډو. حابل ښایسته ګډ راوړو میدان کې ودرو. آدم علیه السلام بچي ولاړ دي، د اسمان نه اور راغی، د حابل هغه ګډې وړو، د قابل هغه غنم یا وربشې پاتې شي. د دغې ځای نه نور حسد واغېستو، ښه دا خو زه ښه بې عزته شومه، دا خو زما ښه بې عزتي وشوله. بس په زړه کې دا فیصله وکړله چې بله لار نشته دی، خو دکه یوه لار ده چې دا حابل د مخې نه لر کم دی مړ کړمه. دا وسوسه ورته شیطان ور واچوله. آدم علیه السلام په دغې ورځو کې حج له لاړ، حج له لاړ، چې حج له لاړ شیطان راغی قابل ته دا وسوسه واچوله چې ګورې دا خور کو هر کله یې دې ورور له به دې ورکوي، خو هر کله ستا دا خور به دلته واده کېږي او د دې نه ته خلاصېږي، خو طریقه یې دا ده چې د حابل مړ کړه چې دا خور به درته پاتې شي. شیطان ورته دا وسوسه واچوله، دی راولګېدو، حابل یې قتل کړو، خپل ورور یې ووجه. چې خپل ورور یې ووجه، آدم علیه اوس دا خو په مخ د ځمکې ړومبی قتل و، ړومبی مرګ و چې هغه یې ووجه. اوس ورله چل نه ورته چې د دې ورور سره اوس وکم سو، د ده سره څه چل وکړمه، ځکه د ښخېدو چل خو بیا نه ورته مخکې د دې نه مرګ نه و شوی، نو مخکې مرګ نه و شوی. الله تبارک وتعالی دوه کارغان راولېږلو، بعضې وایي چې دا کارغان نه و، فرشتې وي خو په شکل د کارغانو کې وو، بعضې وایي چې نه صحیح کارغان و. به هر حال دوه کارغان رالو، جګړه یې وکړه، دا یو کارغه راولګېده، دا بل یې مړ کړو. چې دا بل یې مړ کړو، دا کارغه راولګېده، زر زر یې په خپو باندې ځای وکنستو، او دا خپل ملګری ورته ټېل و او بیا یې په پنجو خاورې ور واړولې. او ده خو پوه شو چې دا خو یې ما ته چل وخو، ده په دغه ټایم کې افسوس وکړو، هی افسوس زه خو د کارغه نه لاندې شومه. ګوره شیطان چې در باندې کار وکړي بیا دې پرېږدي که نه، بیا خو ته پوره طریقه نه ښایي که نه، دی خو در باندې کار وکړي او بیا دې پرېږدي، بیا دې ذلیل کوي. نو ورور یې پرې مړ کړو، خو دا طریقه ورته ونه ښولې چې اوس ښخې څنګه کا. نو چې کارغانو ته یې وکتل، نو دی پوه شو دا خو زه د کارغه نه هم کمزوری شومه، زه یې وکنستو، خپل ورور یې پکې څه کړو دفن کړو، زه د نه خلاص شومه. آدم علیه السلام د حج نه را روان دی، نو چې خپلې علاقې ته راورسېدو، نو څه ګوري چې څومره د میوو بوټي دي، په یو بوټي کې میوه نشته، په یو بوټي کې میوه نشته دی، او چې په کومو بوټو کې میوه پاتې شوې ده چې هغې ته لاس کې خولې ته کښېنو، هغه تروه ده، د خوراک نه ده. آدم علیه السلام حیران شو چې دا ټول حالات خو بدل دي، داسې چل دی، داسې چل شوی دی، دا خو په دې ځمکه کې لوی انقلاب راغلی دی، په لکاو په کروڑاو بوټي دي د میوه، هغې کې میوه نشته دی، او کومو کې چې میوه د هغه د خوراک نه ده، چې دا په دې ځمکه کې کوم انقلاب بدلون راغلی، داسې چل شوی دی. الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو، وی آدم علیه السلام ته وایه چې ستا یو بچی را لګېدلی دی او بل بچی درله قتل کړی دی. قابل را لګېدلی دی، حابل یې وجلی دی، په ځمکه باندې یو ګناه شوی دی، الله د هغې د وجې نه د میوو نه د بوټو نه میوې ختمې کړي دي. الله دومره خفه شوی، دومره خفه شوی دی، الله دومره ناراضه شوی دی، ځکه په ځمکه دا انقلاب راوستی دی.
دا ستا زوی ګناه کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په مخ د ځمکه تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه باندې قتلونه کېږي په دې کې د قابل حصه ده. په دې کې د قابل تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه قتلونه دي په دې ټولو ګناهونو کې حصه د چا ده؟ د قابل ده. ځکه په مخ د ځمکه اول ګناه دا قابل کړی دی چې خپل ورور په ناحقه وجلی دی. دا قابل ولې دومره ذلیله شو؟ ولې دومره بدبخته شو؟ ولې تر قیامته پورې په هر قتل کې د هغه حصه ده؟ دا ولې؟ حسد یې کړی. صحیح کړی و؟ حسد یې کړی. حسد دا حسد دومره لویه ګناه ده. یوه خبره زما ځان سره یاد وساتئ، یاد وساتئ، چا چې هم حسد کړی دی الله تبارک وتعالی دا حسدګر انسان، دا حاسد انسان ذلیل کړی دی، او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ځلولی دی. نو ابلیس حسد کړی د آدم علیه السلام سره. الله ابلیس تر قیامته پورې لعنتي کو. آدم علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو، د ځمکې خلیفه یې جوړ کو. قابل حسد کړو د حابل سره. قابل الله تر قیامته پورې ذلیل کو، تر قیامته پورې بدبخت کو. کم په ناحقه ګناه چې کېږي پای کې د قابل حصه ده. حابل الله اوزلو دغه قرباني الله قبول کړه، او هغه قرباني الله ابراهیم علیه السلام لره ولېږله، هغه پې قرباني وکړله. الله حابل اوزلو. حسدګر انسان به ټول عمر ذلیل کېږي، او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ځلولی دی. حاسد تباه شوی دی، ذلیل شوی، رسوا شوی دی. نو په مخ د ځمکه چې لومبی ګناه شوی هغه څه شوی دی؟ حسد شوی دی. حسد د نبی علیه السلام کفار ولې مخالفت کو؟ حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د انصارو یو مشر صحابي هغه بیمار شوی و. نبی علیه السلام دغه پوښتنې له ورته چې دغه تپوس وکړي، خو په کوم څاروي باندې په کومه سورلۍ باندې چې ناستو په هغې باندې روانو نو داسې په لاره کې څه کسان ناستو، ګډوډ ناستو، مسلمانان پکې مو، یهودیان پکې مو، مشرکان مو، خبرې اترې کولې ناستو. نبی علیه السلام چې په لاره باندې تېرېده نو د څاروي د خپو دوړې کولې، دوړې. نو دا دوړې په دې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی شوی، خو په دغه ټایم کې لا منافق هم نه و، کافر و، ظاهري کلمه هم لا نه ویلې، په ده باندې ورلې. دا دوړې چې په ده باندې ورلې نو د نبي علیه السلام ته داسې په سپکه لهجه باندې اواز وکړو، ډېر سپک اواز یې ورته وکړو، مړی د څاروي دا دوړې دې په موږ راوستې، موږ دې څښا کړو د دوړو باندې. نبي علیه السلام ډېر سپکاوی وکړو. د نبي علیه السلام اخلاق مبارک دا و چې د خپل څاروي نه راکوز شو، خوالی ورغی نو دعوت یې ورته شروع کړو، د اسلام دعوت یې ورته ورکول شروع کړو. د عبدالله بن ابی بن سلول ورته څه وایي؟ وایي دا خبرې موږ ته مه کوه، که دا خبرې دې ټیک وي او صحیح وي که نه بیا په خپل کور کې کوه، موږ پې بار مه تنګوه، موږ پې مه تنګوه. د نبي علیه السلام ډېره بېعزتي وکړه. نو هلته کې مسلمان صحابه کرام پکې هم ناست وو، نو هغې ورته وایي موږ ته به یې کوي، موږ ته به یې کوي، ته پاسه چې نه یې وړې. بهرحال د هغوی په خپل منځ کې جګړه شوه، چې جګړه کېده نو نبي علیه السلام هغه جګړه خلاصه کړه. هغې څه کړله؟ خلاصه کړه. نبی علیه السلام ته لاړه، هغې صحابي له د چا پوښتنې دي چې ورته مشر صحابي هغه سره چې کېناست، نبی علیه السلام هغې انصاري صحابي ته ګیله وکړه، وایي ګوره عبدالله بن ابی بن سلول زما ډېره بېعزتي وکړه، ډېرې سپکې خبرې راته په دې لاره باندې وکړې. د هغه مشر صحابي ورته څه وایي؟ وایي د الله پاکه پیغمبره خفه کېږه ما، دا ستا سره حسد کوي، ځکه ته چې مدینې منورې ته نه وې راغلی، موږ انصارو د مدینې خلکو دا فیصله کړې وه چې زموږ مشر به عبدالله بن ابی بن سلول وي، موږ دته د مشرۍ پټکۍ په سر باندې کېښودو، موږ دې خپل بادشاه کوو، خو په دې دوران کې ته رالې نو دی په ځای پاتې شو، خلک په تا پسې شو. نو چې دی پاتې شو دی حسد واغستو، دی هغې بغض او حسد اغستی دی. د الله پاکه پیغمبره د ده په خبرو مه خفه کېږي، دا د حسد د وجې نه لګیا دی. بیا د عبدالله بن ابی بن سلول کلمه هم وویله، خو د زړه نه یې نه وویلې، په خولې باندې وویله. ښه د نبي علیه السلام سره به یې مونځ هم کو، زکات به یې هم ورکو، او جهاد لبم د نبی علیه السلام سره تو، خو مسلمان نه و. ښه جهاد لبم تو، خو موکه به یې سي کوله چې کله به د نبي علیه السلام خلاف خبره شروع کېږي چې زه پکې خپله حصه والمه. موکه به یې منافق سړي علامت دا دی چې دی به ګرځي چېرې څوک به په دې پلان کې پسې خبرې شروع کړي چې زه به هم دا خپل زړه تش کړمه، زه به هم دا خپل بړاس وباسم د زړه، دا د منافق سړي علامت دی. نو دی هغې غزا له تلی صحابه کرامو سره، نو هلته د دوو صحابه کرامو په ګودر باندې جګړه شوه، یو انصاري صحابي و بل مهاجر صحابي و، څاروي په چینه باندې اوبه کول جو جګړه شوه، یو بل نه به څاروي مخکې کړی جګړه شوه. نو هغې انصاري صحابي آواز وکړو، ای انصارو د مدینې صحابه راشئ زما امداد له، زما مدد له راشئ. د مهاجر صحابي آواز وکړو، ای مهاجرو زما مدد له راشئ. یو خپلې قبیلې ته آواز وکړه، بل خپلې قبیلې ته آواز وکړو. چې نبي علیه السلام ته دا خبر ورسوي د الله پاکه پیغمبر مهاجرو انصارو په یو بل پسې تورې ایستلې دي،
جګړه شروع کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه موقع ځان ورسو جګړه ختمه کړله او نبی علیه السلام ډېر سخت غوسه شو، ډېر سخت غوسه شو. وایي دا زه څه بدبودار اوازونه اورم، تاسو نه دا اوازونه نه دي وتي، اوس هم قبیلې یادوئ. دا بدبودار اوازونه دي، تاسو یو مسلمانان یې، قبیلې پکې نشته دي، یو مسلمانان یې، دا اوازونه پرېږدوئ. بهرحال عبدالله ابن ابی ابن سلول ته خو موقع په لاس باندې ورغله چې زمونږ د مدینې صحابه کرامو سره مهاجرو جګړه وکړه. د دغه تر خپل زړه بړاس ویستو، د وی دا مهاجر مونږ راوستي دي او په دې سرونو خو کېنولي دي، نو مسخ وکړو، اوس په مونږ باندې ګزارونه کوي، دا مونږ مس کړي دي، که مونږ وله ځای نه وی ورکړی په کور کې نو دا به داسې نه و. دا خبرې وکړلې. دا خو مطلب دا و چې د انصارو سره جګړه وشو، اوس په انصار ټول زما ملګرتیا وکړي که نه. بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي راغی، نوجوان هلک دی، وایي د الله پاک پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې وکړې او دا یې وویلو چې که موږ مدینې ته واپس شو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. که موږ مدینې ته واپس شو نو موږ دا عزتمن خلک به دا ذلیل وباسو. عزتمن ځان ته وي او ذلیل نعوذ بالله نبی علیه الصلاۃ والسلام او مهاجرو صحابه کرامو ته ویل. که موږ مدینې ته واپس شو که نه موږ به دا عزتمن رالګو، دا ذلیل خلک به د مدینې نه وباسو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لغه نوجوان صحابي راغی، د الله پاک پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې کوي. نبی علیه السلام یې ښه داسې وایي او عبدالله ابن ابی ابن سلول روغ ته وایي تا داسې ویلي دي. بس د الله په ذات باندې قسمونه شروع کړو، قسم په الله کو ما خبره کړي، زه خو د سره خبر نه یم، ما داسې نه دي ویلي. بس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قسمونه وکړو. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قسمونه وکړو، د نبی علیه السلام په هم یقین راغی چې د نه دي ویلي. نبی علیه السلام هغه نوجوان هلک، هغه نوجوان صحابي ورټو، وایي ګوره په مشرانو باندې دروغ مه جوړوه که نه، دا خو د قوم سردار دی، د قوم مشر دی، دا په ده دروغ جوړ کړو. هغه نوجوان صحابي وایي قسم په الله ما په دغې ورځ باندې دا خو خول چې زه د دې نه مخکې مړ وې. ګوره نبی علیه السلام زما نه خفه شو او خبره خو ده کړې ده، خو اوس په دروغ قسم هم وخوړو. زه ډېر زیات خفه وم، خو زموږ چې د دې غذا نه واپس را روانو که نه، زه به نبي علیه السلام ته نږدې کېدم، ما به خپله سورلي نبي علیه السلام ته نږدې کوله. نبي علیه السلام زما نه خفه و، خو دا مې یقین و چې الله به زما سپری رالېږي، ځکه چې ده خو دا خبره کړې ده. الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو، نبی علیه السلام ته د الله پاک پیغمبره دا نوجوان هلک رښتیا وایي، ده دا خبرې کړي دي، دې منافق دا خبرې کړي دي، داسې ویلي دي. نبی علیه السلام دا خبره وکړه، ګوره ده خو دا خبره کړې ده او قسم یې مو خوړو، قسم یې مو خوړو. صحابه کرامو کې دا خبره خوره شوه چې نبی علیه السلام وایي چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول ووجنئ. نبی علیه السلام نه وویل، خو دا خبره خوره شوه. د ده زوی و، د هغه نوم هم عبدالله و، د پلار نوم هم عبدالله و، د زوی نوم هم عبدالله و. د عبدالله په خپله رښتینی مسلمان و. دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام له وایي د الله پاک پیغمبره تا حکم کړی صحابه کرامو ته چې زما پلار مړ کړئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ما خو چاته دا نه دي ویلي چې عبدالله ووجنئ، ما هېڅ چاته هم نه دي ویلي. وایي داسې نه وم د الله پاک پیغمبره، کو تا د هغه د قتل حکم کړی نو په بل چا یې مه وجنه، ځکه زما پلار دی نو کېدای شي په ما کې لږ غیرت راشي، زه بیا د هغه بدل علم یا پرې خفه شمه، خو زما د پلار د مرګ حکم دې کړی بل چاته مه وایه. توره راویسته وي قسم په الله زما په حواله کړه چې اوس یې سر دله راوړم چې قتلولي نو زه به یې وجنم، زما پلار دی خو سر به تې زه ومه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل نه ما د هغه د قتل حکم نه دی کړی. وایي ټیک ده. د هغې باوجود چې مدینې منورې ته رانږدې شو که نه، د عبدالله دا زوی دا صحیح مسلمان و، دی د خپل اوښ نه ور ودانګل، اولاد د پلار د اوښ دا موارې ونیو کېنو اوښې کېنو. پلار ته وی پلار قسم په الله کو په مدینه کې رانه خپه کېدې، قسم په الله کو په مدینه کې رانه خپه کېدې. توره یې راویسته، وی په دې توره درنه سر ومه. تا نبي علیه الصلاۃ والسلام ته مهاجرو صحابه کرامو ته ذلیل ویلي او ځان ته عزتمن ویلي دي، ځان ته به ذلیل وایي هغوی ته به عزتمن وایي، هغې به مدینې ته ځي. هغه پلار یې ورته وایي بچې دا ته څه کوې، ته خو زما ډېر تابعدار بچی یې. حالانکې دا پلار او زوی په یو بل ډېر زیات مینو ښه، او د دې زوی به چې د پلار څومره ادب کو دا مشهور و په مدینه کې، دومره ادبناک بچی و. پلار زوی زه د پلار یم، ته خو زما تابعدار بچی، دا ته څه کوې، خلکو به مخکې مې بېعزته کوي. وی قسم په الله پلار یقینا تابعدار بچی دی ما، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي دې کړې ده چې تر څو دې ځان ته ذلیل نه ولې مدینې ته نشي تللی. پلار یې پوه شه چې زوی مې نه پرېږدي. پلار یې وی زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي. وی بیا ووایه، صحابه کرام یې راټول کړي په چغو ووایه چې دوی ټول اوري. وی زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي. وی بیا ووایه، په درېیمه پیره بیا په چغه وی زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي. وخې له پاسه وی زه مدینې منورې ته اوس زه مدینې منورې ته. الله دا دو زړه کې او دومره حسد اغستی او دومره حسد اغستی و عبدالله ابن ابی ابن سلول چې تر مرګه پورې په خپل منافقت باندې د نبي علیه السلام په خلاف ولاړو، او دومره ورته پته و چې د نبي علیه السلام رښتینی پیغمبر دی. چې کله مړ کېده که نه مړ کېدو نو خپل بچي ته یې وصیت وکړو، وایي زه چې مړ شم که نن ګورې زما جنازه به نبي علیه السلام کوي، او زه چې مړ شم نو ما به کفن د نبي علیه السلام په قمیص کې راکوئ.
دومره یې ګوره کلکه عقیده وه خو حسد اخیستی او ایمان یې نه راوړو نو چې کله مړ شو نو دا زوی راغی په نبي علیه صلات وسلام پسې وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار یو وصیت کړی ما تا خو به تاسو پوره کوئ نبی علیه صلات وسلام ورته څه ویلي دي وی چې ماله کفن راکوي نو نبي علیه السلام به راله په خپل کمیس کې راکوي نبي علیه السلام خپله کورته ویسته ور یې وله کړه په دې کې ولې کفن ورکوي عمر رضی الله عنه فرمایي د الله پاکه پیغمبر داسې کوي دا خو منافق دی ته وی عمر بدل مې وله خلاص کو څه مې وله خلاص کو په غزوه بدر کې زما تر عباس رضی الله عنه قیدي شوی د هغه قمیص نه وی هغه د بدن نه ډېر لوړ او غټ نو په هغه د بل چا قمیص نه پوره کېده نو دیم لوړ غټ نو ده ورله قمیص ورکړی نو هغه بدل مې وله خلاص کو د تر هغه بدل مې وله خلاص کو دا مې ورته ځکه ورکو اوس د جنازې ټایم شو خلک راټول شو نبی علیه السلام هم جنازې له لاړ چې سپوره جوړ شو نبی علیه السلام جنازې ته مخ کېده نو عمر د لمن نه راټینګ کو د الله پاک پیغمبر به جنازه نه کوي به جنازه د الله پاک پیغمبر دا خو هغه منافق ته چې ستا په کور یې گزار کړی هو په عایشه بیبي باندې ته تهمت لګولی و که نه په عایشه بیبي باندې د بدکارۍ نعوذ بالله تهمت دی عبدالله بن ابی بن سلول لګولی و دا خو هغه سړی دی چې ستا په کور یې حمله کړې وه د نبي علیه السلام سخت دشمن ابوجهل هم و که نه ابو جهل به ښکاره دشمني کوله ښکاره دشمني کوله د نبي علیه السلام خاندان ته عزت ته یې څه نه وویلي بس ښکاره دشمني کوله دا منافق و د منافق سره به ګوره ستا عزت هم خرابوي ښه منافق سره به د اول حمله په عزت کوي د په عایشه بیبي باندې تهمت هم لګولی و وی د الله پاک پیغمبر دا خو هغه سړی دی چې ستا په کور یې حمله کړې ده نبی اسلام زه پې جنازه کوم وی د الله پاک پیغمبر الله تبارک وتعالی فرمایي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم که ته ورله 80 زره بخښنه وغواړي بیا هم الله ورته معافي نه کوي نو څه پې جنازه کوي نبی علیه السلام ورته وفرمیل عمره د نبی اسلام اخلاقو ته ګوره ښه وی الله فرمایي چې که 80 زره ورله بخښنه وغواړې زه یې نه معاف کوم وی زه به ورله د 80 نه زیاته پیرې بخښنه وغواړم او نبی علیه السلام پې جنازه وکړله او حتی تر دې پورې چې قبر ته یې پخپله کوز کو قبر ته یې کوز کو خو چې کله خاورې پې واړولې نبي علیه السلام څنګه د قبر نه را دېخوا شو که نه جبریل امین راغی وحی راوړه د الله پاکه پیغمبره فلا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبري د الله پاکه پیغمبره اوس دې جنازه وکړه خو بیا دپاره په منافق سړي جنازه ونه کړي عمر چې څه وایي رښتیا وایي د الله پاکه پیغمبره د نن نه بعد په منافق جنازه ونه کړي او که ته پې جنازه وکړې زه نه بخم په ده به جنازه نه کوي دا مې درته د دې پورې ویل چې تر مرګه پورې په دې باندې ولاړو دا ولې د څه د وجې نه حسد د وجې نه حسد ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته د حسد نه پناه راکړي